ماشومان ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کریختار ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. زه حنان یم د ډاکټر روغتیایي خپرونې له طریقه ستاسې په درانه چوپړ کې درته وایم. قدرمن لیدونکو، د تل په څېر په دې خپرونه کې موږ د روغتیا په لارو چارو باندې بحث کوو. د نن ورځې موضوع مو دا چې د روژې مبارکه میاشت ده. د روژې په میاشت کې د متوازنې او سالمې تغذیې اهمیت دی، چې د همدې موضوع د لا څېړلو لپاره سره په سټوډیو کې میلمه ډاکټر صاحب عبدالمنان کاکړ دی. ډاکټر صاحب محترم، ستړي مه شئ، په خیر راسئ. په خیر اوسئ جناب حنان صاحب، مننه. زه په خپل وار سره ستاسو د ژوندون ټلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته، تاسو او ستاسو تخنیکي همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې ټول جوړ روغ او صحتمند اوسئ او د روژې مبارک دومه ورځ مو په خیر. مننه، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب محترم، که راسو موضوع ده خپله متوازنه تغذیه یعنې څه؟ ډېره مننه حنان صاحب، ډېره ښه موضوع مو راخیستې ده چې فیالحال موږ ورسره هغه لاس و ګرېوان ورسره مخ یو. د روژې مبارکه میاشت ده، متوازن خواړو باندې به او په خپله پر تغذیه باندې موضوع ده، نو او دا ډېره اړینه ده او مهمه ده په دغه میاشت کې، ځکه موږ ډېر داسې کسان لرو چې هغه ناروغان دي. د هغو په اړه باندې به بحث وکړو چې هغه د روژې سره کم کولی شي چې هم هغه خپل ناروغي کنټرول ساتلی وي، هم روژه په ښه ډول باندې ونیسي، او همدارنګه او هغه د بدن اړتیا چې بدن ورته اړتیا لري هغه خوړو ته، هغه موادو ته، هغه په صحیح ډول بدن ته رسېدلی وي او دغه مبارکه روژه هغه فرد په صحیح ډول سره ادا کړې وي. نو لومړی به راسو تغذیې باندې به زه لږ معلومات درته درکړم، بیا به وروسته متوازنې تغذیې ته ځو. په خپله تغذیه موږ ویلی څو چې دا هغه علم دی یا پوهه ده چې دغه د غذایي موادو د جوړښت څخه د هغوی ترکیب دی، د هغوی میتابولیزم په بدن کې. مطلب د دې څخه دا دی چې دا هغه پروسه ده چې په بدن کې دغه غذایي مواد چې موږ د خولې د لارې څخه اخلو، دا هلته ځینې پروسې باندې اجرا کېږي او هغه په هغه څه باندې بدلېږي چې بدن ورته اړتیا لري، بدن ته جذبېږي او بالاخره بدن د دغه غذا په نتیجه کې بیا خپل روزمره فعالیتونه چې انسان کوم ترسره کوي، دغه یو پروسې ته تغذیه ویل کېږي. یعنې هغه علم دی چې د غذایي موادو جوړښت دی، میتابولیزم دی، د هغوی تبدیلول د دغه موادو په انرژي باندې او هغې انرژي مصرف په بدن کې په رسېږي او بالاخره موږ روزمره فعالیت ترسره کوو. دغه عمومي هغه پوهه ده یا هغه د تغذیه تعریف دی. او متوازنه تغذیه چې موږ دلته متوازنه جمله ورسره اضافه شوې ده، دا معنا متوازنه غذا هغه غذا ته ویل کېږي چې کوم موادو ته چې بدن روزمره د خپل فعالیتونو او اجراتو لپاره اړتیا لري او هغه بدن ته په کافي اندازه باندې ورسېږي. مطلب یې دا دی چې موږ ویلی څو چې دا غذایي مواد چې دي په 7 ګروپو باندې دا تقسیم شوي دي، یعنې د دغه 7 ګروپو څخه که موږ یو مناسبه غذا د بدن لپاره یا متوازنه یې بولو ورته، په هغه کې کم تر کمه 4 باید د دغه 7 ګروپو څخه موجود وي، چې موږ د هغوی یو لنډ یادونه کړو، لکه دغه 7 ګروپونه موږ حبوبات، لبنیات، میوه‌جات، سبزیجات او همدارنګه شحمي مواد، یعنې مطلب غوړ مواد، هګۍ، غوښه، ماهی، داسې دغه ګروپونه، یعنې د دغو څخه دغه 4 باید په غذا کې موجود دي، دې ته بیا متوازنه غذا موږ ویلی شو. نو دا متوازنه غذا شوه. او بس دلته چې د روژه ده او په روژه کې متوازنه غذا ځکه مهمه ده چې هغه د بدن سالم وساتل شي، یعنې اضافه وزني رامنځته نه شي او کم وزني رامنځته نه شي، او روژه په صحیح ډول باندې ونیول شي او بالاخره خدای مه کړه د ځینو نامناسبو خوړو له کبله ناروغي رامنځته نه شي. نو دغه په لنډ ډول د دوی تعریف دی. ډاکټر صاحب محترم، بیا هم همدلته پاتېږو. دغه چې د روژې مبارکه میاشت ده، طبعا انسان داسې چې 11 میاشتې دی داسې چې دغه سیستم غذایي د انسان د بدن د تغذیې سیستم چې دی یو رقم وي، خو دا پتن په یوه میاشت کې بلې خواته اوړي. په داسې وخت کې د نرم خواړه ډېر مهم دي که کلک خواړه د بدن لپاره؟
ډېره مننه. دا ډېره ښه پوښتنه ده. موږ دلته په دې کې روژه کې د خوړو څخه دا یادونه موږ کوو چې خدای مه کړه څوک یعنې ښه صحتمند واوسي څوک او دغه هضمي سیستم یې ښه فعاله وي، ښه هضمیت ولري. تا دا پوښتنه وکړه چې ډېرو کسانو ته په هضمي سیستم یعنې هضمي سیستم دغه چې دغه معده او کولمې او دغه خواړه هضمېږي دغه سیستم دی په دې کې ستونزه نه لري او لوږه یې زیاته وي د دې کسانو. ځکه دا د دې څخه نمایندګي کولی شي چې د هضمي سیستم ښه فعاله دی، ښه برجسته بدن یې دی او انرژي و هغه په صحیح ډول په مصرف باندې رسېږي. نو هغه څوک چې دا ستونزه ونه لري هغو ته موږ دا توصیه لا کوو چې تاسو هغه خواړه استفاده کړئ چې کلک خواړه وي، لکه موږ چې هغو ته تا یادولي وکړي لکه دا پروټیني مواد. پروټیني مواد هغه مواد دي چې دا کلک دي، د بدن په ساختمان کې رول لري، په جوړښت کې دا رول لري، اعضا او غټي. نو دا دغو دپاره موږ توصیه کوو. او هغه ښه خبره په روژه کې دا ده چې اکثره کسان به دا وړتیا د بدن نه لري، لوږه به یې دومره زیات نه وي لکه تنده چې یې زیات وي. نو موږ دوی ته نرم خواړه توصیه کوو چې نرم خواړه ښه دي، هغه د معدې کومه ستونزه و مشکلات نه ورته رامنځته کوي، ځکه څو اولو ورځو کې دا ستونزه موجود دي چې هغه هضمي سیستم ورسره برابر نه دی. هغه ستا خبره څو میاشتې 11 میاشتې داسې دوامداره دغه سره تغذیه د کمښت سره ورسره نه دی مخامخ شوی. نو دلته مهمه دا ده چې بیا چې نرم خوړو څخه استفاده وشي او که ښه وي، ښه معافیتي سیستم یې ښه برابر وي او لوږه لري، هغو دپاره موږ دغه پروټیني مواد توصیه کوو یا هغه کاربوهایدریت چې نشایستوي مواد یا هغه ورته توصیه کوو. نو نرم خواړه په عموم کې ویلی شو چې ډېر ښه دي ورته. ډېر ښه. ډاکټر صاحب مثلا غذایي موادو ډولونه بیانولی شو، څو ډوله غذایي مواد لرو؟ بلکل. موږ یو تغذیه باندې خبرې کولې چې هغه د موادو عمومي یو پوهه ده، او بل غذایي مواد دي. غذایي مواد موږ داسې په لنډ ډول ویل چې یا به دا په کلک شکل وي، چې تا اوس پوښتنه، یا به په نرم شکل باندې به وي چې دا د خولې د لارې څخه اخیستل کېږي او په بدن کې په مصرف باندې رسېږي، او دا د بدن د سلامتیا لپاره یا د فعالیت لپاره انرژي برابري او همدارنګه په دې باندې لوږه رفع کېږي. دغه د غذایي موادو ساده ډول باندې دوی پېژندنه ده. او دا مواد چې دي دا غذایي مواد بیا دا چې پر دوو موده برخو باندې ویشل کېږي. یو ورته غټ مغذي مواد موږ ورته وایي، یو کوچني مغذي مواد. مغذي مواد بیا ځان ته د یو جلا مفهوم ورکوي، یو غذایي مواد یو مغذي مواد لکه د مغز څخه استفاده اخیستل شوي دي. دغه مواد چې روزمره موږ یو خواړه اخلو، مثلا ماخوستن دی موږ ډوډۍ خورو، دا 500 ګرام خواړه موږ مطلب اخلو، د دې څخه یوه اندازه بدن ته جذبېږي، هغه مهم مغذي مواد بدن ته جذبېږي چې هغه د بدن ورته اړتیا ده او هغه په مصرف رسېږي، او یو مقدار بیا هغه مواد چې د بدن څخه بیرته اطراح کېږي یعنې خارجېږي، بدن کې هغه نه جذبېږي. نو ځکه دلته دا مغذي مواد مو یاد کړه. مغذي مواد چې بدن ته اړتیا ورته لري جذبېږي، دا چې دي بیا پر دوه ډوله سوه، یو غټ مغذي مواد یو کوچني مغذي مواد. چې غټو مغذي موادو کې بیا هغه د طبابت د لحاظ څخه اول هغه پروټیني مواد دي، کاربوهایډریټ جنو ته ویل، بل ډول ته ویل کېږي، بل ته شحمیات ویل کېږي. دا غټ مغذي موادو کې راځي، او بل چې بیا دي کوچني مغذي مواد چې هغه کې بیا هغه منرالونه موږ ورته وایو، ویټامینونه ورته وایو، دغه مواد پکښې دي. نو چې هر یو په خپل ځای کې کار کوي. لکه په غټو مغذي مواد کې پروټین ما یاد کړه، دا ساختماني رول لري په بدن کې. دغه قوي یا کلک مواد چې غلجات په دې کې، مثلا په دې کې حبوبات پکښې دي، غلجات دا شیان پکښې کې راځي، لکه لوبیا ده، نخود دی، و دال دی، و غنم دی، و وربشې دي، دا هغه دغه قوي مواد ده. او بل چې دي شحمیات، هغه ذخیروي انرژي ده، لکه په بدن کې چې غوړ دي نه، څو سړي وزن زیاتېږي، چربي هلته زیاتېږي، دا په خپله یو ذخیروي انرژي ده په بدن کې، لکه غوړي یا سپینې غوښ یادولی شو، دا چې دي دا ذخیروي انرژي ده. که موږ تاسې یو مثال یاد کړو، که سړی تږی کېږي ډېر ژر خپل ژوند د لاسه ورکولی شي، او که خدای مه کړه تنده ونه لري، اوبه ورسره وي، د لوږې څخه تر یوې هفتې هم ژوند کولی شي، تر 10 ورځو هم ځینې کسان کولی شي. ځکه دغه شیان دي
دغه ذخیروي انرژي ده چې په بدن کې پرته ده دا روزمره چې بیا د خولې د لارې څخه نه اخیستل کېږي بیا د بدن په هغه شروع کېږي هغه د بدن د جذبې نو دا چې دغه ذخیروي انرژي ده او بل چې دي ویټامینونه دي دا چې دي هغه دغه د بدن ته انرژي ورکوي انرژي ورکوونکي دي سمدستي سړی بیداره کوي او فعال وي ورسره او بل محافظتي خواړه دي پکې کې چې هغه لکه میوه‌جات سبزیجات چې دي دا دغه چې دي دا محافظتي دي دا بدن ښه ساتي د ناروغیو څخه یې ساتي نو دغه او همدارنګه نور منرالونه دا شیان موږ ویلی شو چې هغه بیا هر عنصر په خپل ځای کې ځای لري کلسیم مثلا ځان ته کار کوي د کلسیم په نامه عنصر د ویټامین ډي مثلا په هډوکو کې هغه ځان ته کار کوي مثلا ایوډین دی په مالګې کې مثلا ځینې ناروغۍ دي چې موږ جاغور ورته وایي هغه هلته کار کوي او همدارنګه پوټاشیم سوډیم ډېر عناصر دي چې هر یو په خپل ځای کې د صحت لپاره مهم دي ډېر ښه ډاکټر صاحب محترم دا چې د روژې مبارکه میاشت هم ده د کوم ډول خوراکونو څخه باید استفاده وسي یا کوم ډول خوراکونو ته ضرورت دی په دا وخت کې ډېره مننه حنان صاحب دلته موږ باید یادونه وکړو چې په اول قدم کې هغه خوراکونه څه به یادونه وکړو چې د صحت لپاره مضر دي ګټور نه دي هغو څخه به دغه وکړو او داسې خواړه نو موږ ډېر لرو چې د صحت لپاره مهم دي موږ مخکې هم یادونه وکړله چې دغه څلورو ګروپو څخه هغه خواړه مثلا موږ هر څه هغه پېژنو لکه میوه‌جات چې مې درته یاد کړه چې دا محافظتي څه په دې کې شته لوبیا نخود دال مې درته یاد کړه په دې کې هغه قوي مواد شته دغه مې درته شحمیات مې درته یاد کړله چې هغه بیا هغه ذخیروي انرژي پکښې ده نو هغه ټول متوازن خواړه چې دي مثلا په ساده ډول باندې موږ تاسو ترکاري مثلا باید استفاده کړو دا هغه دغه صفایي و هغه باید مراعات شوي وي په پوتاشیم پرمنګنیټ په هغو باندې پاکه شوي وي په کمه اندازه باندې میوه باید مثلا استفاده شي نرم خواړه باید استفاده کړو او همدارنګه داسې دغه لکه یو رقم له اوس وریجې دي پټاټې دي وچه ډوډۍ ده په دا ټولو کې د نشایستې په نامه یو ډول مواد دا باید راکم کړو ډېره استفاده نه کړو ځکه ټول یو ډول خواړه پکښې کې دي او ځینې یو شمېر خواړه چې ډېر مضر دي د صحت لپاره هغه سره کړو شیانو څخه باید استفاده ونه کړو چې د معدې لپاره او د هضمي سیستم لپاره ډېر ضررناکه دي ډاکټر صاحب دغه سره کړي شیان یو نمونه ویلی شو و دې ته لکه موږ په لنډ ډول فاسټ فوډ دې ته ویل کېږي چې دغه تیز خواړه دي چې ژر ژر پخېږي ژر ژر سره کېږي دا په بازار کې په ډېرو ځایو باندې دا خرڅېږي لکه دا پکوړې چې دي مثلا دا موږ یادولی سو دا بورګي دي چې په ډېرو دغه کې غوړو کې سره کېږي او غوړي هم یو څه د ډېر وخت وي دغسې ډېر شیان دي چې دا موږ د دې څخه چپس دي مثلا دا نه دي د صحت لپاره دا مضر دي او همدارنګه ترخه شیان هم دغسې په دغه ورځو کې د معدې لپاره ډېر سخت مضر دي ځکه د معدې زخم ډېر ژر دا پیدا کولی شي لکه دا مرچک په پکوړو کې و دغه وخت کې دا دوی ډېر استفاده کوي دا د صحت لپاره ډېر مضر دي هغه رقم رنګارنګ مسالې استفاده کېږي چې دغه د صحت لپاره نه دي دغه یا هم که څوک تنده لري او باید د تیزو شیانو یعنې د تروو شیانو څخه ډېر تیزو شیانو څخه استفاده ونه کړي لکه لیمبو چې دوی مثلا هغه یو څه لږ نرم کړي یا برا ورسره ګډېږي یا یو بل شربت ورسره ګډېږي د دې څخه استفاده ونه کړي او همدارنګه دا نور د بازار مشروبات چې دي لکه پیپسي او دا بوتلو یا مطلب ګازداره شیان چې دي دا د صحت لپاره متضرره دي او د دوی څخه استفاده ونه شي ډېر بشي ډاکټر صاحب محترم بیا هم دلته پاتېږو دا چې روژې میاشت مخکې مې یادونه کړې وه روژه ده په روژه کې د میوې استعمال څومره ضرورت لري د انسان بدن دغه میوه په هر وخت کې د بدن لپاره ضروري ده او اړتیا ده ورته ځکه دا د بدن کې میوه‌جات چې دي هغه محافظتي رول لري محافظتي رول یې دا چې په دې کې هر یو په ځان کې خپل څه پکښې کې دي په ځینو کې ویټامین ای شته په ځینو کې ویټامین سی شته په ځینو کې ویټامین ډي شته مثلا نو دا د صحت لپاره اړتیا ده او د دوی په مصرف رسول هم په بدن کې
ډېره اسانه په مصرف باندې هم رسېږي او میوه‌جات چې دي اکثره دا چې دي خواږه لوړي دي اکثره او دا پروټیني مواد نه دي دغه چې دي میوه‌جات او دا په اسانۍ سره په بدن کې په مصرف باندې هم رسېږي او د بدن هغه اړتیا هم پوره کوي او ډېر ضرور عناصر په دغه چې د صحت لپاره اړین دي هغه په میوه‌جاتو کې موجود دي. نو میوه‌جات چې په صحیح ډول باندې استفاده سي او په خپله اندازه باندې یو ډول میوه‌جات نه وي که یو دانه یا حتی نیم دانه د ورځې د یو څه څخه استفاده کېږي او هغه صفاهي او هغه پرېول دا یې مراد شوي وي او همدارنګه ځینې دغه چې دي میوه‌جات چې دي د هغوی پوستکی ډېر اړین دی چې بیخي پوست یې نه کړي مثلا د هغه څه ښه پاک پرېول سي او بیا نو په صحیح ډول باندې د هغه څخه ښه وژول سي او وخوړل سي ځکه هغه مهم مواد د دوی په پوستکي کې شته نو هغه استفاده ډېره ګټوره ده او همدارنګه طریقه د استعمال هم باید په نظر کې پوره ونیول سي. ډاکټر صاحب داسې یو څه هم په دغه غذایي موادو کې شته یا په میوه‌جاتو کې شته چې د انسان د بدن لپاره په دا خاطر ګټور تمامېږي چې دوی ټوله ورځ په روژه کې پر انرژي واوسي. بالکل نو دغه چې د میوه‌جات چې دي ګرده هر یو دغه د کندونه چې موږ ورته وایو کاربوهایډریټ دي په اکثرو کې کندونه شته دا د بدن لپاره انرژي برابروي د بدن انرژي پوره کوي نو او بیا د هغه تر څنګ بیا هر یو کې جلا عناصر هم شته چې ویټامین سي د مثلا تل د ډېر څه دپاره ویټامین سي لکه موږ په دغه کې ویلی شو کیوي کې مثلا شته په مالټه کې شته په لیمبو کې شته نارنج کې شته دغه کسان چې تنده لري دا استفاده کوي ډېره ګټه ورته لري او د صحت لپاره ډېر مهم دی او هغه اړتیا چې وي هغه ورته پوره کوي. ډېر ښه. ډاکټر صاحب مطلب هغه کسان چې اوږدمهاله ناروغي لري کومه توصیه دوی دپاره لري؟ زموږ په ټولنه کې داسې ډېر کسان شته چې دغه اوږدمهاله ناروغۍ لري خصوصا په افغانستان کې خو هغه کسان چې عمر یې د 45 یا 50 څخه اوړي د دغه اوږدمهاله ناروغیو سره اکثره مخ دي. اوږدمهاله ناروغۍ لکه د شکرې ناروغي موږ ویلی شو لوړ فشار موږ یادولی شو ځینې خلک د پښتورګو جدي مشکل لري یو ساده مشکلات دي چې یو لږ یا کمه اندازه ډبره په پښتورګو کې لري یا یو کچره ولري یا ځینې خلک دوامداره دغه مشکل لري چې هغه اړتیا لري هغه هیموډایالیز ماشینونه دي چې هغو ته اړتیا لري او د زړه تکلیف لري نو د هغو لپاره بیا په روژې مبارکه میاشت کې نو د هغو خواړه بیا ډېر مهم دي چې ډېر متوازن هغه وساتل سي او همدارنګه هغه درمل هم هغسې په متوازن ډول باندې ورکول سي. نو د هغو لپاره زموږ دا مشوره ده چې دغه جدي ناروغۍ څوک لري یا د دوامداره ناروغۍ لري چې د کوم ډاکټر تر تداوی دوی لاندې او باید د هغه ډاکټر سره دوی مشوره وکړي او په دغه وخت کې د دوی د درملو اندازه هم تغییر کوي داسې نه ده لکه په هغه نور وخت کې عادي وخت باندې چې روژې میاشت نه و دوی به د درمل یو وخت به استفاده کول یا بیا 2 وخت استفاده کول یا به یو ټابلیټ اخیستی یا به نیم یا بیا 2 اخیستله نو مهمه دوی ته دا توصیه ده چې دوی باید د خپل ډاکټر تر توصیې لاندې د درملو وخت او همدارنګه هغه اندازه یې مشخصه کړي او د هغه څخه د خوړو اړوند هم باید مشوره واخلي نو دا د دغو ناروغانو لپاره ډېره اړینه او مهمه ده. بله ډاکټر صاحب دغه سوال کې پاتې کېږو کوم خواړه د دغسې ناروغانو لپاره مضر تمامېدلی شي؟ لکه کوم دغه اوږدمهاله په اوږدمهاله کې چې څوک د فرض مثال تاسې یادونه وکړه د شکرې ده یا د لوړ فشار ده چې ډېر خلک دغه مشکلات سره مخامخ دي کوم نوع خواړه یا غذا د دې دپاره په اوس وخت کې چې د روژې میاشت هم ده مضر تمامېدلی شي؟ بالکل اوس دغه چې دي هغه کسان چې مثلا کښته فشار لري اوږدمهاله ډېر بدن یې ضعیف وي ډنګر وي بیا چې کله د روژې په میاشت کې هم د روژې سره مخامخ کېږي نور هم د دوی معافیت او کمزوري کېږي نو د دوی لپاره مثلا یو مثال موږ یادولی چې دا کسان دي وایي د ډېرو دغه چاو څخه استفاده نه کوي چاوې د ډېرې نه خوري که د مایعاتو څخه هم دوی استفاده کوي د روژه مات څخه وروسته تر پیشلمي پورې په دغه دوران کې باید دوی بیخي ډېر دغه مایعات واخلي چې هغه خپل د بدن اړتیا باندې پوره کړي نو ځکه دا که چاوې دوی وایي چې دا زیاتې چای واخلي چاوې بیا
د دې سبب ګرځي چې هغه د بول یا دغه چې دی دا ډېر زیاتوي. کله چې دا زیاتېږي دوی په بدن کې هغه دغه چې الکترولایټونه دي یا هغه ځینې مهم مواد لکه مالګین مواد چې په بدن کې پاتې کېږي هغه ډېر د فشار په کنټرول کې رول لري. نو دا چې دی بیا په ادرارو کې بیرته د بدن څخه خارجېږي، بیرته دوی د ضعیفۍ سره هغه د بدن هغه مواد چې فشار نارمل ساتي، خصوصا ډېر تمرکز پر مالګینو موادو باندې کېږي چې هغه خارجېږي او بیا دوی بیرته فشار یې کښته کېږي. نو همدارنګه نور داسې دغه چې دی د دوی مثلا په دغه میاشت کې د شکرې ناروغان دي، نو دوی په اوله سره څخه هم دوی هغه د ګلوکوز سره برابر نه دي، مثلا دوی خوږه نشي خوړلی، ډېر نشي استفاده کولی. مګر دغه وخت کې خو نو بیا روژه ده، بیا اړتیا ده د دوی ډاکټر چې دوی ورسره تداوي کوي د هغه څه باید مشوره واخلي. داسې وخت کې بیا دوی اخلي ګلوکوز په څومره اندازه باندې دوی باید واخلي په دغه وخت کې، ځکه بیا د ورځې روژه وي دوی پر یوه وخت باندې مثلا اخلي. البته هغه مریضان د شکرې یادومه چې یو خو هغه انسولین اخلي، هغه مریضان دي چې پیچکارۍ دغه بیخي لګي د شکرې دپاره، یو هغه دی چې ګولۍ خوري. نو هغه انسولین چې اخلي د هغو خو معلوم دغه دی خپل هغه استعمال لري چې د سهار د خوا بیا اخلي، ماښام اخلي. په ځینو مریضانو پورې اړه لري، ځینې په 2-3 ورځو کې اخلي، ځینې بیا د ورځې 3 واره اخلي. یا نو هغه چې نارمل لکه تقریبا چې دا ډېر زموږ په ټولنه کې هغه زیرکي نه اخلي، ډېرې دغه اورل یا د خولې د لارې څخه ټابلیټ چې اخلي، نو دوی دپاره مهمه دغه د ډاکټر مشوره چې په کومه اندازه ګلوکوز واخلي او دغه یې واخلي. نو میوه‌جات چې هم دي مثلا کوم ډېر خواږه دي په هغه ته باید توجه وشي. او همدارنګه داسې وخت بیا پیښېږي په روژه کې چې هغه بیا د شکرې ناروغ دغه خوږو میوه‌جات ته ډېره اړتیا وي. نو ځکه مې په دې باندې هم یاداوري وکړه چې د ډاکټر مشوره په دې وخت کې د دوی د دوا او د خوراک دپاره ډېره مهمه ده. یعنې هغه څوک چې د شکرې یا فشار ولري هر څه چې خوري باید د خپل ډاکټر سره یې مشوره وکړي. بلکل اوږدمهاله ناروغۍ چې لري دا کسان باید خپل ډاکټر په مشوره باندې کې خوراک دی او کې تداوي ده باید هغه په مشوره باندې مخ ته ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم. قدرمنو دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه، تر بیا ماښامه ته اجازه راکړئ. د الله په امان، ښه وخت. ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کړي خیال ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی، تغذیه هم چنان